بیشتری تو باش مردم میگه کمک شده نه کمک شده بخیر یک پیشینه دیگه دیگه 3 روز بخیر البته زغال پکتیکا ته وړم نو غوښتل مې چې دلته سمه کوالټي والا زغال واخلم خو یو شی چې موږ وکتل روټونه به د ټولو ځایونو واخیستل هغه دا دی چې ډېر تفاوت کوي همې کوالټي او همې دوی قیمتونه فرق کوي یعنی په عین وخت کې په یو شهر کې په یوه ورځ کې په ځینې ځایونو کې په 9000 په ځینې کې په 10000 او په ځینې کې په 11500 عین شی چې هم ټول دا دعوه لري چې موږ د دره یوسف نه راوړي دي او کوالټي هم ډېر فرق کوي نو یو څه چیلنجونه د اوسني حکومت هم دا دي چې دا ریټونه باید دوی کنټرول کړي او بل کوم کاروباریان چې د زغال دي هغه هم باید داسې یو نورمال شکل باندې ریټ تعیین کړي خیر د ګټه دی وکړي خو په داسې شکل باندې نه چې یا زیات دې پکې وګټي اوسني وضعیت د ولس ته هم په کتلو سره دغسې یو قیمت دوی تعیین کړي چې دوی ته هم پکې تاوان نه وي او ولس هم ونه ځپل شي خب تو کم کن نورا که یک تون دقیق باید کی عبدالله کم کن مورا کم کنم؟ کم کن چرا؟ چی وزن خالیش چنده؟ 454 اون 54 جور کنه چند کیلو یک تون جور کنه 87 است 54 زیاد است اون چند کیلو زیاده؟ موږ بیا دا فکر لرو چې ځینې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي لکه مثلا اوس په پوستو باندې پیسې نه اخیستل کېږي او دغسې په یو معیار باندې راوړل کېږي خو ځینې موارد شته لکه د تیلو لوړوالی چې هغه هم شاید دوی ته دلته په ترانسپورټ برخه کې یو څه ستونزه جوړه کړې وي چې رارسېږي کرایه ویچېږي وي خو یو شی په ټوله کې موږ غواړو چې ژمی را رسېدونکی ده ولس او کاروباریان او هم د اوسنی حکومت په دې باندې فوکس وکړي چې حد اقل یو داسې زمینه سازي وکړي چې د تیلو قیمتونه هم راټیټ شي لوړ شوي دي تر څو دوی هم په کم قیمت باندې دلته را ترانسپورټ وکړی شي او ولس ته هم په کم او ارزانه بیه باندې دغه زغال تمام شي. اسم ما حیات الله است، نماینده زغالفروشی‌های دروازه بلخ هستم. در این سوالات شما ما جواب ندیم که زغال از چه خاطر قیمت میشه. ما در خود وطن ما دو رقم زغال تولید میشه که یک زغال طلبرفک، زغال مشهور است، کل همشهری‌های ما بلد است. زغال طلبرفک از بغلان میه که اون در روزای وقتای پیش که بود برکت زم ارزان بود. زغالای در اسف که بود 2000 برکت میشد، طلبرفک 1500 برکت میشد. کرایش طلبرفک 2000 کرایه میورد، از در اسف که از 2500 3000 روپیه کرایه بود. نرخ‌های طلبرفک و در اسف و دونو فرق نکرد.
یعنی که طلا برفک که است مستقیم از معدن بار میشه مایه در غزنی به فروش مرسه. دوم موضوع قیمت طلا برفک که بالا ماره. بعضی وقت که از سرمعدن ها که رشد میشه خود معدن والا ما یک وقت زغال ما خریدیم از 2200 نرخای معدن بالش تا 3000 رسید. کرایه همچنان میرفت است. کرایه از 1800 1700 کرایه بالش تا 2200. اون نرخا قیمت زغال در غزنی بالا بره. یکی خو زغالای طلا برفک شد. دوم زغالای در ایسوف چه که نرخای ثابت نیست. دلیل عمده در ایسوف یک دلیل عمده شیسته که زغالایی که مایه از معدن بار میشه گرد که بار میشه در یک موتر تقریبا 30-32 تن بار است که وزن وزی زغالا مایه در رگریشن مزار که ما دی زغال رگریشن میشه یه در یک موتر تقریبا 14 تن یا 12 تن تخمینا. این زغالایی است که در بخاری استفاده میشه. دیگه زغالای خاکه که است تقریبا این زغالای خاکه بعضی وقت مرزا بردارا که بند میشه زغالا مکمل زغالای خاکه که چیزی اندازش در وطن خود ما استفاده شده دیگه مکمل پاکستان انتقال میشه. وقتی که بادر بند شد ریگریشن ها حالا زغالای جغله را که هستن قیمتاش بالان بره خاطر که خاک زو سودا نمیشه. یک دلیل عمده است. دوم دلیل عمده است که کرایه که است. کرایه مزار هم ثابت نیست. دو وقتای پیش که بود اینجا زغالا که 200 کم 300 کم 8000 نرخای عمومی اینجا بود در ایسوف زغالا. در او وقت که بود موترها که بود غیر قانونی بار میشد. 60 تن 70 تن بار میکرد. کرایه موتر ما تقریبا 1700 در تن ما داریم 1700. یعنی کرایه موتر که از مزار پیش ما زغال میارد تخمینا در 2200 تقریبا 500 روپیه خطانا کرایه سر ما بالا رفته. از نرخای 8000 یا 200 کم 8000 یکی. دوم روزای پیش که بود زغالم فروشات خیلی شروع شده بود. معدن هم زغال کم بود. قیمتا چیز از اون بالا شد.